سپې ته دوړې دي شین زول کې ته چیش کې چې خروله شي سفر بیا چالو شو درځه چلو ها وزدی په ونه وینه ولې ودرېده صلاحیت مولانا سکوټر او داروخان اوس دا دې درته ودرېدلو داروخان تږی سوله اوس دا دې اوبه څښي تخري تا ولې واجد له ورځم هلته کار کوي واجد له ورځم دا واجد کور له دا شناخته دی اجي واره بوبوش بیا بدل را کېج ورکل الله بس سره خلاص وسنو بس تا ورسه السلام علیکم فضل افغان یم روان یم د داروخان سره داروخان غلجي لزی الته مزدوري لپاره زی نو زه بیا چکر لپاره ویلاګ لپاره زم دی بالا د پریز اوس کوټر 500 د سپنچري کاج بیا راځي د روان یم ماشاءالله څومره خوندور سونه دي کوچان د سونه دي هغه کورونه دي زه د داروخان په انتظار یم دا دي سوکه چې دی چیرې دی دا دی روان یم داروخان د اوسه نه دی راغلی ګانټه وسوله زه دا دی په پښو روان یم په دا غره پر دا ډبرو باندې کښېنم ساتکۍ به ځان وساکمه ښه دلې شی هم نشته خالي یوه مازدا روانه ده انسان حیوان شی نه معلومیږي سنسان روډ دی داروخان راشي بس بیا چې دی بیا مزدوري لپاره چیرې ځي خدای دې وده ته هدایت وکړي زما سره ما نو چشکو ځان پساوي اوس دا دې بیا سوکه روانېږم اوس څنګه جوړ هغه څه وایي ښه اوس سم څه نوی دی ور واچوي ښه دا دی داروخان اوس داروخان روان دی مزدوري لپاره یاره مزدوري لپاره چیر ځای سره داروخان دا دی راورسېدی زه خپله ډېر ستړی شوم ډېر سفر مې وکړي وایي ټوپ یې دغه سوی هلته مخته بازار و ډېر مخ دغه والا ته ما ویل دا پکې شعر ده ټوپ شعر ده ما خپله میډیا والا را سره دا چې پرېږدي و اچوي د دې په داسې خوا مه شاید ټوپ دې ور واچوي نو ټوپ دې بیا څه به کوي او دا د مولانا سکوټر دی مولانا سکوټر بیا اول واره تاوان راوړ ستړی مه شه ځوان جوړ پکې څنګه اوبه شته اوبه به نه وي تېراوه راځي په دکان کې شته ښه راځي په دې شیر دی نو رالي دکان واره بوبوش بیا بدل را کېج ورکل الله بس سره خلاص وسنو نو سکوټر دلې نه درې یا زواټه زو دا اسبان علي دل پسند بریانی دلې په برشور کې ده زمړه کوز دی ګولې را واخښه اوس بیا وریځې خوري هر اواز ما پر نس دغه دی یا نو خاطه وچ دی چیر زی موږ غلجل لزم حاجی واجد هغه د خپل نظر د حاجی واجد بیا س داګه خو د سار دل راځو و کاول درځه اوس چای وکړه یا چای که پخې دی کوی کنه ست په یو منټ کې گایس شانګر نشته و یار نو پروګرام دی درځه سٹارټ چک درځه یار ګولې دې راواخښه د چیش درد دی چای مې وخورې کنه حتی تاسو درته ځان یار خدای دې ځان چلوي دا بنده سپې ته دوړې دي دای بدل دي اوس په مالک سم درځه لاله مالک اوس خدای دې وده ته هدایت وکړي دا یو خوا بیا زه یې کړ راځم داروخان هلته پاته کېږي مزدوري لپاره روان دی مسافر کېږي یاره په ځړ مه کوه یار ټول دغه چپونه کوې په قرآن تا ولې واجد له ورځم هلته کار کوي واجد له ورځم زه د واجد ښه داروخان روان دی وده ته لاره نه ده ورمعلومه سي حاجي واجد دا کور ستړی مه سې دا شناخته دی حاجي جوړ په خیر څنګه ښه یې شکر دی حاجي واجد دا کور له دا لاره تللې د غره
غلجي او دغه ده وتا شي سره دې کور ودان درځه مخ ته دی د چای سطح راته وکړي ما ورته یا بس دی داروخان روان دی خو دته کور نه دی ورته معلوم ولې داروخان روان یم ما چې خلک ته دغه وراچوم د سیند د دیک نه جوړې وراچوم کله ده ا د غره ده و داروخان روان دی خو کور یې نه دی ورمال دا مانده کې ولاړ یو سین څومره خوندور دی مخ ته ځو ډېرې خوندورې اوبه یې دي څو ګنټو لاره ده څه وایې 2 ګنټې 2 نیمې ګنټې لاره ده درځه تاسو اجر سره مو کښېنولې وای ګپه مو کړې وای درځه بیا به زه دی وطن له زو چې نه اخي نه تخي اخو تخو ځالي ساده کلی لته نو څنګه شي ما داروخان وز دادی درته ودرېدلو داروخان تږی سوله وز دادی اوبه څښې ای به نو څه زار کې وڅښې واه یاره داروخان زنده باد وګوره دی چمونې عزت موږ تیم سادهګان خلک دی د دا پیپ څه داسې ولې ښه اوه ټیټ یې لکه اوبه په روان وز بیا زه یې وڅښم هیڅ کومه دا نرۍ اوبه دا دي را روانې خدای دې خیر کړي ډېر سفر راته ګورې داروخانه څو ګنټې سفر لا پاته دی 2 ګنټې سفر لا پاته پوره 2 چې واجد خو ډېر لرې دی دا شین زول کې ته چیش کوې چې خروله ځې بس درځه نو او وایي هغه حاجي واجد دی که څوک دی د هغه لپاره یې انګور هم راخیستي دي وایي هغه ډېر ګران څوک هغه پر ما ډېر ګران ښه درځه نو دلته د سیبو باغ دی خالاته ما ویل مال سیبونه شته کومه دی آیا خو د حیوانانو پسونه دي خاله کومه دی مکتب لاړ شم دی دا د سیبو کار هم وسله کور ودان خاله دا څنګه تک سره سیبونه دي دا یو دا دې ښه تک سره سیبونه خاله کور ودان ای پسونه ستی دی ښه اوس دا د غلجی چیر دی لیر دی که رزدی غلجی ښه وای ښه پورته سې ولاړ سې بیا دی سیبونه په لارې وخورو درځه ای های و خورې څه دي پسله څه کې وای درځه څو و درځه سفر چالو که زه باید په لارې لږ لږ وخورم درځه بسم الله الرحمن الرحیم سفر بیا چالو شو درځه چلو ها ولې ودرېده صلاحیت د مولانا کوټل چړهایي د زین شواز دا د مولانا کوټل موږ راکش کړی ښه درځه دا بیا خوا د دیم دی فعالي دی موږ ته ځو انشاءالله ښه خوندور زیان راځي ماشاءالله ماشاءالله افسونه څنګه خوند ور درخت کې کړی ماشاءالله ډېر خوندور سي دي لاندې پسونه دا دي لګیا دي شپانه یې چیرې چیرته وزدی په ونه وینه یا یې خو
سلام علیکم. السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر ځوانه څنګه شه جوړ په خیر ستړي مسي څنګه شه شکر ستړي مسي څنګه یاست؟ شکر ته څنګه یا شکر برابر نه کی ژوند زندگی شو کلی په لاقه ستاسیت موږ د پښینه دوی چې زو اجي واجد دا کار اجي واجد کور در معلوم و چیر غلجک غلجي سو ګنټو لار ده بس نیمه ګنټه وستا شه ادرزه دا غونځګي ډیم سره ډیم سره دا غونځګي دی ډیم دا ډیم ولې خالی دی دا ډیم ومل دی و دا ولې خالی دی نو غوبر نشته کې بارانونه کله کې و پروش کال نوم ډیر اوس نو نه ډک دی دا لیول دی کله دا دا دی روان آی پاسومره زرغونه دا ټوله ډیم دی دا ګوري را ډک سوی دی روان سین ماشاءالله ډیر خوندور سین دی روخانه سپیډ ورک زر ورسیږو مازی په دا ځنګل څاڅکی ورګاډ سره سیم څنګه سیم دی نه یاران دوستان دې ښکارا کوي یو مرغه کچن کنه مرغانه د کومه خوا دی دا د خدای مرغان دي موږ یې خبرېږو دا ګرد ډیم دی وس کې یو شناخته وای خو موږ بچي په غاړه ولې وای اما ولا وستا ما یې خو خدای مبارک قریب وګا ډر والا ټوډي ولاري کې تاسو ورزه داروخانه موږ خو دا د ستړي سلو پر لار روانه وس د ایدلې ودرېدله دا یو دوه سیبه به د دې سره واخله السلام علیکم ستړي مه شه حاجي جوړ په خیر څنګه شه چې جوړ په خیر ستړي مه دا د سیبونه پراته دي په دا علاقه کې نو اوس دا د سیبونه پخ سوي دا کم کلو دی ځوانه تور کلو دی شه تور کلو دی اوس پاخه سو وس پاخه شو دا تور کلو د ایدلې پخ سوي دي اوس دا د کریټو کې دغه کېږي پیکوي نو بیا دا دی هسته یې څنګه یې ځوان ښه یې جوړه جوړ په خیر څنګه ښه یې صحیح چې کوم سړی نه مې جوړ په خیر سیندی دی دا څو ریټ چلیږي دا سیبو ده څه ورزانه دی به کار شي دی ژر شي دی ښه کچره ده دا به سوځي دا تقریبا ظرف ولا سو دا سیستم زبردست سری زبردست سی بیا ملش ګرانجی ښه نو ته اوس یو دوه ښه سره سیبونه خوراک کوم دا ستاسو د کله چې دروا ښه یو دوه سیبه به راواخلو ودرېدو سړی څه به دا ښه تک سور سیب زو اجي واجد خواته زو بس چکر دی ماسی دا راک دا دی خوند کوک سردانیه وزیر داخلینه مننه کور ودان ستا نوم چیز دی؟ زما نوم روزخان دی روزی خان دی روزی خان دی د دې کور ودان دا سیبونه مې ځین واخیستلو داروخانه راځه نو مننه موږ د سولار کور ودان